خواجه آصف ویلي دي چې پی ټي آی په ملک کې انارکي غواړي. پی ټي آی والا قصدن داسې بیانونه ورکوي چې ګنې ملک ته بهرنۍ سرمایه‌کاري رانشي. وایي چې دوی ته پته لګېدلې ده چې په سیاست کې مو نور څه نه دي پاتې، په دې وجه چې بل څوک هم د خیر ښېګړې کار کوي نو دوی پرې نیوکې کوي. خواجه آصف زیاته کړې ده چې بعضې ملکونه زموږ لپاره په معاشي، مذهبي او اخلاقي توګه باندې ډېر اهم دي، ولې په دې به پی ټي آی والا څوک پوهه کوي. وایي چې دوی قصدن داسې بیانونه ورکوي چې ګنې ملک ته بهرنۍ سرمایه‌کاري رانشي. خواجه آصف مخکې ویلي دي چې پی ټي آی والا ته دا پته لګېدلې ده چې په سیاست کې مو نور څه نه دي پاتې، په دې وجه چې بل څوک هم څه خیر کار کوي نو دوی پرې نیوکې کوي. دای هم ویلي دي چې دوی د ملک خلاف سازش کوي او اصل کې دا خلک د ملک خلاف سازش کړی دی او دوی سره هغه سلوک پکار دی کوم چې د ملک د دښمن سره کولی شي.